یسألونک تپوس کستانا عن الخمر پبارد شرابو کی والمیسر او پبارد جواری کی قل ورته ویا فیهما پدغ دوارو کی اسم گنادا کبیر ډیر لویا ومنافع فیدی دی للناس د پاره د خلقو و اسمهما او گناد د دوارو اکبر ډیر لویا د من نفعهما د فیدو د دوارنا ويسألونک او تپوس کستانا ماذا ينفقون چې شي خرج کړو قل ورته ویا العفو غزیت مال کذالک هم دغه رنگ یبین الله بیان کی الله رب العزت لکم تاسو ته الآیات د آیاتونو لعلکم د پاره تاسو تتفکرون فکر کوي وصلی الله تعالی علی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین الرحمن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی رب العالمین زمونږه نوی او زار گناهونه معاف کی رب العالمین هغه گناهونه کوم قصدن کړی وي او که سهوا درنه شوی وي الہ العالمین ټول ته معاف کی رب العالمین دا قرآن درس کو او ډیر درس مو کو ډیر را روان دي او ډیر احکامات مو ویل او ډیر احکامات پاتې دي خالق کائنات چې څومره اوامر دي د دې لاندې زندگی توفیق راکړي یا الهی څومره نواهی دي مونږه منشیو یا الله دا غینه مونږه منع کی رب العالمین قرآن چې څومره خیرونه دي رب العالمین دا خیرونه مونږ ته نصیب کی رب العالمین د قرآن چې څومره برکات دي الہ العالمین دا برکات ته نصیب کی رب العالمین ستانه بي ویلي دي چې قرآن سره قومونه اوچتو رب العالمین مونږه د قرآن په تابعدار سره اوچت کی رب العالمین مونږه د قرآن په اتباع سره عزتمن کی رب العالمین مونږ د قرآن په عمل سره کامیاب کی خالق کائنات دا قرآن زمونږ د زندگی دستور وګرځي رب العالمین دا قرآن زمونږ په زندګینو کې راولي الہ العالمین دا قرآن زمونږ په کورونو کې راولي رب العالمین دا قرآن زمونږ په بچو کې راولي خالق کائنات دا د قرآن چې کوم احکامات دي دا زمونږ په زنانو کې راولي الہ العالمین دا په ټول ملک کې راولي رب العالمین دا په ټول دنیا کې راولي الہ العالمین د قرآن نظام په ټول دنیا کې راولي الہ العالمین د قرآن نظام د کامیابی نظام دی الہ العالمین دا په ټول دنیا کې راولي رب العالمین زمون کوم ملګری وي ضرورت وي حاجت وي سم مشکل وي الہ العالمین مشکلات حل کی کوم ملګری سره روزګار نه وي یا د روزګار ملازمت مسله وي الہ العالمین خو روزګار او خو ملازمت ورکی رب العالمین کوم ملګری واده ته ضرورت وي الہ العالمین خاونی کو دیندار بیبي ورته نصیب کی رب العالمین دیندار بیبي ورته نصیب کی رب العالمین خشوند ورته نصیب کی الہ العالمین کوم ملګری بیمار وي یا کور کې څه بیماری وي رب العالمین شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کی رب العالمین ایمان عظیم سرمایه ده تر مرګ پورې مونږ په دې باندې قائم او دائم ولري رب العالمین تر مرګ پورې په دغه ایمان باندې مونږ قائم او دائم ولري رب العالمین مرګ برازي مرګ د ایمان سره راته نصیب کی رب العالمین مرګ د شهادت راته نصیب کی او چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه راته نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی محمد